Dear Cajon Valley families, د کالیفورنیا قانون او د کهان ویلي ښوونځیو کې د جنسي روغتیا نصاب پلي کولو په اړه د ټولنیز اندېښنو په اړه د پوهنې د محترم سرپرست څخه معلومات. د کهان ویلي د ښوونځیو کورنۍ او محترمو کارکوونکو زه هیله لرم چې تاسو د دوبي څخه خوند واخلئ. دا لنډ پیغام د څو پوښتنو په ځواب کې شریکوم چې موږ د جنسیت پیژندنې په اړه د کالیفورنیا د وروستي قانون AB 950 او د کهان ویلي لخوا د AB 329 پلي کولو په اړه ډېر پوښتنو ته ځواب دی چې په منځني ښوونځیو او لیسو کې د جنسي روغتیا جامع نصاب او د کهان ویلي د ښوونځیو د والدینو زده کوونکو لپاره اختیار شتون لري او ترلاسه شوي معلومات به دلته شریک کړم. زه پوهیږم چې ځینې اوازې او غلط معلومات په ټولنه کې د لوی اندېښنې لامل شوی او زه خوښ یم چې تاسو د کالیفورنیا د قانون او د کهان ویلي ښوونځیو ریاست پورې اړوند د دواړو په اړه دقیق معلومات درکړم. د AB 950 قانون د ماشوم د جنسي هویت یا د جنسي بیان په اړه د والدینو تایید پورې اړه لري. دا د کورنۍ قانون بل ده چې د ماشومانو توقیف مسلو په اړه دی. معمولا دا قانون د یوې کورنۍ وضعیت پورې اړه لري چې د طلاق مسله حل کوي. دا قانون د کهان ویلي ښوونځیو ریاست یا کوم ښوونځي سره اړه تړاو نه لري. د AB 329 قانون د کالیفورنیا د روغتیايي ځوانانو قانون د کالیفورنیا ټولو عامه ښوونځیو او ولسوالیو ته اړتیا لري چې د اووم نه تر 12 ټولګي زده کوونکو ته په منځني او لیسه کې د هراړخیز جنسي روغتیا او HIV د مخنیوي تعلیمي پروګرام سره چمتو کړي. د دولتي نصاب چوکاټ مشخص کوي چې په دې نصاب کې د نورو شیانو ترڅنګ د جنسیت، جنسي تمایل او د جنسي هویت په اړه د طبي پلوه کره معلومات شامل دي. په هر صورت دا نه هڅوي تدریس کوي یا هڅه نه کوي چې زده کوونکي د خپل هویت په لور اغېزمن کړي. دا یو عام غلط فهمي د AB 329 قانون دا هم روښانه کوي چې والدین کولی شي خپل ماشومان له دې نصاب څخه لرې کړي. د دې نصاب څخه د وتلو لپاره والدین باید دا غوښتنه په لیکلي ډول وړاندې کړي. موږ دا پروسه ستاسو لپاره د دې فورمې په جوړولو سره ساده کړې چې زموږ په ویبپاڼه کې به شتون ولري او د روزنې له لومړۍ ورځې تر لږه 14 ورځې وړاندې تاسو ته به واستول شي تر څو تاسو د خپل ماشوم لپاره غوره انتخاب کړئ. د مای په میاشت کې زموږ د ښوونځي بورډ زموږ همکار ښوونکی کوپراتیف څخه مشاورین وګمارل تر څو د ولسوالۍ سره زموږ د خپل AB 329 قانون سره مطابقت لرونکي نصاب رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د دې میاشتې په وروستیو کې زموږ معاون رئیس میرمن کیرن منشي او د ښوونکي کوپراتیف به د ټولنې او د والدینو لپاره فرصتونه رامنځته کړي او اسانتیاوې برابرې کړي تر څو زموږ د تصدیق شوي ښوونکي او روغتیايي کارمندانو سره د جنسي روغتیا او HIV مخنیوي جامع نصاب رامنځته کولو کې مرسته وکړي چې دواړه د درجې په کچه مناسب او همغږي وي. زموږ لید خوشحاله ماشومان په صحیح اړیکو کې ښکېل د ګټورې دندې په لاره کې. موږ به په راتلونکو کې اړیکو کې د دې مهمې کمیټې کار په اړه به ډېر تفصیل سره تعقیب کړو. تاسو کولی شئ د AB 329 قانون په اړه نور معلومات واخلئ. د اوس لپاره مهرباني وکړئ کومې تعقیبي پوښتنې یا اندېښنې مستقیم ما سره اړیکه ونیسئ. Thank you very much.